بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاریخ د 1402 کال د اوومې میاشتې 5م تاریخ ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې تاریخ نوبت وهنې تاریخ سره شریک کړم. د کابل نوبت وهنې تاریخ چې ده د 1401 کال د 4مې میاشتې 25م تاریخ کې ده، او د ارزګان چې ده د 1402 کال د 4مې کې ده. بادغیس د 1402 کال د 4مې میاشتې د 28م تاریخ کې ده. بامیان چې ده د 1401 کال د 12مې میاشتې 14م تاریخ کې ده. بدخشان چې ده د 1402 کال د 5مې میاشتې 20م تاریخ کې ده. بغلان د 1402 کال د اولې میاشتې 14م تاریخ ته نوبت وهنه رسېدلې. بلخ د 1401 کال د 11مې میاشتې 15م کې ده. پروان د 1401 کال د 12مې 14 کې ده. پکتیا د 1402 کال د 2مې 20 کې ده. پکتیکا د 1402 کال د 4مې 20م کې ده. پنجشیر د 1402 کال د اولې میاشتې 18م کې ده. تخار د 1402 کال د 4مې 14 کې ده. جوزجان د 1402 کال د اولې 29م تاریخ کې ده. خوست د 1402 کال د اولې 24م کې ده. خوست پسې د کندې د 1401 کال د 4مې 40 کې ده. سرپل د 1402 کال د اولې 29 کې ده. سمنګان د 1402 کال د 2مې 14 کې ده. غزني د 1401 کال د 4مې 29 کې ده. غور د 1402 کال د 2مې 26 کې ده. فاریاب د 1402 کال د اولې 28 کې ده. فراه د 1402 کال د اولې 28 کې ده. فراه پسې بل ولایت چې ده هغه عبارت ده له کاپیسا د 1402 کال د اولې 30م کې ده. کندوز د 1402 کال د 3مې 14 کې ده. کندهار د 1402 کال د 5مې 14 کې ده او 14 کې ده. او کندهار د 1402 کال د 5مې هم 14 کې ده. کونړ د 1402 کال د اولې میاشتې 10م کې ده. لغمان د 1402 کال د اولې میاشتې 4م کې ده. لوګر د 1402 کال د 3مې په 3م تاریخ کې ده. او بل د فراه او د فاریاب چې دغه تاریخ وهنه کې لږ توپیر راغلی ده. د فراه چې ده 3 ورځې شاته ده، البته زموږ نه په سیستم کې 28م رسېدلې ده، نو دا 3 ورځې شاته ده. او لوګر پسې کوم ولایت چې راځي هغه عبارت ده له ننګرهار د 1401 کال د 9مې 23 کې ده. نورستان د 1402 کال د 4مې 20م کې ده. نیمروز د 1402 کال د 4مې 2 کې ده. هرات د 1401 کال د 4مې 23 کې ده. هلمند د 1402 کال د 4مې 6 کې ده. میدان وردګ د 1401 کال د 9مې 40 کې ده. زابل د 1402 کال د اولې 18 کې ده. دا و د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې تاریخ، یعنې کوم کسانو چې په دغه تاریخ باندې ثبت نامونه کړي دي دوی کولی شي چې خپلې فورمې د چک کړي، دوی ته تاریخ ورکړی ده. او کابل چې دا ډېر کم تعداد کسانو ته 25م تاریخ پورې ورکړی ده. احتمال شته چې دغه هفته کې دا هم مخکې ته لاړ شي. فعلا لپاره خو 4 ولایتونه وازي او راتلونکي هفته کې دغه ولایتونه احتمال شته چې واز شي. خوست، سرپل، کاپیسا، بلخ، پروان او داسې نور ولایتونه دي چې دا احتمال شته چې واز شي. بل د پاسپورت تر څنګ موږ نور خدمات هم ترسره کوو چې هغه د بشردوستانه ویزې دي، د فرانسې او برازیل او د ایران ویزو دي. کوم کسان که غواړي د پاسپورت د برازیل یا د فرانسې ثبت نامونه وکړي، دوی کولی شي زموږ د واتساپ له طریقه موږ سره تماس ونیسي، موږ ورته ثبت نام کوو. او که د پاسپورت په ارتباط باندې کوم سوال لري، کوم وړاندیز لري، یا د په نوبتدهي کې کوم مشکل لري یا فورم کې کوم مشکل لري، کولی شي د همدغې ویډیو لاندې خپل مشکل شریک کړئ تر څو موږ ستاسو هغه مشکل حل کړو. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ څخه د حمایت په خاطر باندې لطفاً زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته د پاسپورت په ارتباط باندې، ویزو په ارتباط باندې، د بورسي په ارتباط باندې کره او دقیق معلومات شریک کړو. مننه. کور آباد.